د چاپې سهار شپږویشتمه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب په وړو لاسونو مو د شهیدانو ځنې وتړلې. د میدان وردګو ولایت نرخ ولسوالۍ د عمر خیلو د کلي هغه مدرسې ته ورغلو چې 45 کاله د مخې د تهداب ډبره ایښودل شوې وه. یاده مدرسه هم د راغلو بشیر دوستانو د شپنیو عملیاتو هدف شوه او له غیږې 8 ګلابونه د شهادت له کاروان سره مل شول. شاعر وایي د شهادت شمال لګیږي د علم باغ کې رژوي زړي ګلونه. زموږ د دیني مراکزو حال همدې ته ورته و. هره شپه مو د شاګردانو د شهادت د انتظار ترخې شیبې شمارلې. د همدې مدرسې له استاد او محتمم مولوي محمد صادق مې د کیسې په اړه وپوښتل. هغه دغه دردمنه کیسه داسې انداز کې راته پیل کړه چې نوموړی د لوستلو او موږ بیا د اورېدلو توان له لاسه ورکړ. اراده مې وه تر څو په مدرسه کې د بیا رغونې په تکل اشپزخانه او څو نورې کوټې جوړې کړو. په همدې امید مو د لرګیو د چندې لپاره ملګري وګمارل. د مدرسې په سر کشفي تیارو ګزمې کولې. بل طرف بیا د هیواد له لر او بر د شپنیو عملیات په مهال د مدارسو د ورانېدلو خبرونه هغه درد و چې ټول استادان او شاګردان په تشویش کې اچولي وو. کله به هم چې د تیارو زیات ازدحام و، زموږ د مدرسې مشر استاد شیخ الحدیث شیر احمد حقانی صاحب چې اوس مهال د میدان وردګو ولایت مرستیال والی دی، ویل به نن احتیاط وکړئ. کله ناکله به د مدرسې استادانو کتابونه ترڅنګ کړل او طالبانو ته به کله په یوه او کله په بل مسجد کې درسونه ویل. د مدرسې طالبان له لرګیو ټولولو راغلي وو. مدرسه کې یه شپه وه، زه خپل مسجد کې وم، چاپه پیل شوه. کله چې چاپه پورته شوه نور ملګري را سره وو او د مدرسې په لور روان شو. د مدرسې خواته چې نږدې کېدلو تر پوزې مې خوشبويي شوه. ملګرو ته مې وویل تاسو عطرورین بوی حس کړ؟ دوی وویل هو موږ ټول دغه بوی حس کوو. مدرسې ته ورسېدلو د مدرسې په لیدو مې له خولې چیغه پورته شوه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو. قاري حمید الله چې زموږ د مدرسې استادو مخ ته راغلو ورته مې وویل ژوندی یې؟ هغه ویل زه ژوندی یم، ورور مې په شهادت رسېدلی، موږ ټول قربانۍ ته تیار یو. زموږ د مدرسې بل استاد مولوي علي میرجان ویل حنفي را روان دی، زه د ده حالت نشم برداشت کولی ځکه 2 زامن یې په شهادت رسېدلي. ته ته سلا ورکړه. کله چې هغه را ورسېد ته سلا مې ورکړه، ویل یې د الله تعالی په فیصله راضي یم. طالبان مې ولیدل چې ببر سر او په ویرجن حالت کې وو. زموږ د مدرسې طالبانو کرامت هم ښکاره کړل. د ریحان په نوم حافظ د خپل ملګري لاس له شهادت وروسته د څو شیبو لپاره په لاس کې نیولی و. له چاپې وروسته مو د شیخ الحدیث شیر احمد حقانی صاحب په مشوره درسونه بیا پیل کړل. شیخ صاحب ویل دا ځل درسونه به یوازې نهاري وي. د مدرسې شاګردان راغلل، ویل یې موږ له مرګه نه ډارېږو، سره له دې چې دوی ته د مدرسې په بیا ورتګ د مرګ اخطار ورکړل شوی و. مولوي صاحب ویل د چاپې وروسته 2مه شپه بیا چاپه شوه. دوی پروګرام جوړ کړی و تر څو دا ځل د مدرسې استادان په ناشه کړي. یو ځل بیا یې وحشي څېره ښکاره او 2 تنه بیا په شهادت ورسول. تر ټولو ویرجنه دا وه چې د حنفي صاحب 3م زوی هم په شهادت ورسېد. انا لله و انا الیه راجعون. شهیدان سویسکار خاورو ته سپارو. مولوي موسی ویل د حنفي صاحب زوی د شپې په مهال زما سره و. کله چې چاپه پیل شوه له خوبه راجګ سو او ویې خندل. ما ورته وویل لیونیه څه شي دي چې خاندې؟ ویلې زه شهید کیږم. خوب کې مې خپل لور قاري صاحب ولید چې ګلان یې غاړې ته راته واچول. 20 دقیقې وروسته په بمبار کې شهید سو. مولوي صاحب ویل له جنازې وروسته مو د مدرسې اتاقونه پاکول، د دوی وینې پرتې وې او خوشبويي ترې پورته کېدله. جالبه خدا وه چې د حافظانو له مبارکو سینو مرمۍ نه وې وتلي او سینې جوړې وې. اخر کې مولوي صاحب د شهیدو شاګردانو خاطرې را سره شریک کړې. ویلې
یوه ورځ د مدرسې په برنډه ناست مجلس یې کولو او یادګاري عکسونه یې اخیستل. ما چې کله ولیدل ورته ویل عکسونه څه کوئ؟ تاسو خو طالبان یاست. دوی راپورته شول او زه هم خپل مجلس ته بوتم. په خندا کې ویل تر هغو دې نه پرېږدو تر څو ته زموږ سره یادګاري عکسونه نه وي اخیستې. مولوي صاحب په سلګیو شو ویلې اوس هم چې د مدرسې برنډې ته راورسېږم د دوی همهغه لحظې مې سترګو ته ودرېږي اوښکې نشم تم کولی. د یادې ویرجینې پیښې په مهال د پیښې عیني شاهد د همدې مدرسې شاګرد ذبیح الله جان راته کیسه پیل کړه. ماښام مهال د کشفي تیارو ګزمې د مدرسې تر انګړ کې مې را رسېدلې. د ماخستن د جمع لمونځ مو د نن شپې د شهید ریحان په امامت ادا کړ. طالبان د لرګیو له چندې را ورسېدل. ستړي وو، ډوډۍ مو وخوړه. ملګرو ویل درسونه به لږ وروسته ووایو. څو شېبې وروسته د تیارو بیروبار زیات شو. قاري صاحب ویل نن طالبان بل ځای ته ولاړ شي، هسې نه وي چې چاپه شي. دوی ستړي وو. همدلته د مدرسې غیږ کې د خوب نړۍ ته لاړل. ځواني مرګان خبر نه و چې دغه خوب به ورته د سر په قیمت تمامیږي. زموږ دارالحفاظ کې پراته وو چې د مسجد منځ کې څراغونه بل شول. دروازه او مسجد له لوري د قوي لغتې په وار د اتاق منځ ته راولوېده. سم د لاسه دوه کسان په سرونو او ټوپکو یې لیزر بسته وو. ځانونه یې داسې جوړ کړي وو چې له څېرې هم سړي د ویرې ټکان خوړ. اواز یې وکړ پورته شئ، مخونه دیوال ته واړوئ او له خپلو ځایونو حرکت ونه کړئ. وروسته بیا ګڼ کسان لا دننه شول. موږ خورا د مظلومیت په حال کې د دیوال لوري ته مخونه واړول او د دوی تلاشي پیل کړه. وروسته یې پوښتنې شروع کړې استادان مو چېرته دی؟ څو طالبانې زموږ له منځ داسې حال کې بل اتاق ته بوتلل چې ویښتانو کې لاسونه وراچولي او په لغته یې وهل. څو شېبې وروسته د مرمیو شور جوړ شو. موږ نه پوهېدلو چې څه کیسه ده. د اړمار عسکر بیا راغلل. ویلې له اتاقه را بهر نه شئ. موږ انفجار کړو. یو دم د لویې چاودنې غږ شو. د مدرسې غیږ له اورونو ډکه شوه. دوی لاړل او موږ ته یې وویل بل ځل مو که دلته ولیدئ تاسو به هم له دې برخلیک سره مخ شئ. موږ هغه اتاق ته ورغلو چې د مدرسې طالبان پکې په شهادت رسېدلي وو. مظلوم طالبان او حافظان په وینو کې لت پت پراته وو. طالبان د دوی په لیدلو په زوره چیغې وهلې. تا به ویل دوهمه کربلا ده. موږ دواړه طالبان وو، هیڅ نه پوهېدلو چې اوس شهیدان ملګري څرنګه کړو. دسمالونه مو راواخیستل او د دوی ځینې مو ورباندې وتړلې. شېبه وروسته زموږ استاد راغلو. ټول ورټول شولو او چیغې مو ورته وکړې. هغه هم د شهیدو شاګردانو په لیدو له سترګو د اوښکو قطارونه د ګریوان انګړ ته بدرګه کول. الله اکبر. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو. د مدرسې استاد مولوي محمد صادق راته وویل د چاپې له شپې وروسته د ترکي په نوم اربکۍ د نرخ په قومندانۍ کې پسه حلال کړی وو. د هغه غوښې یې شکولې او خپلو وحشي ملګرو ته به یې د افتخار په ډول ویل پرون مو دا ډول قصابي وکړه. درنو او قدرمنو اورېدونکو، دلته امریکایي اشغالګرو د خپلو پلورل شوو مزدرانو په ملتیا داسې جنایات ترسره کړل چې تاریخ یې نمونې نه لري. نور داسې وحشت ذهن کې نه متصور کیږي چې دوی زموږ په مظلومو هیوادوالو ترسره نه کړ. د یادونې وړ ده چې دغه چاپه د 1990 کال د قوس میاشتې په 9 نیټه د سې شنبې په ورځ د یرغلګرو او غلامانو له لوري ووهل شوه. لاندې 8 ګلان پکې په شهادت ورسېدل. لومړی حجت الله ولد محب الله ولسوالي نرخ قریه عمر خیل باجوړي. دویم قاری سیف الله ولد غلام محمد ولسوالي نرخ تاتر. دریم احمد د چک ولسوالي د ګوډانو د کلي. څلرم زاڼې ګل ولد حج نور نبی ولسوالي نرخ قریه جعره. پنځم محمد عیسی ولد حنفي ولسوالي نرخ قریه جوقول. شپږم زبیر ولد حنفي. اووم قدرت الله ریحان ولد محمد نصیر ولسوالي نرخ قریه اندړ. اتم قریشي. د دغه چاپې په مهال د مدرسې د باندې هم ګڼ کسان په شهادت ورسېدل. د یادې مدرسې د استادانو له قوله ټول 27 کسان شهیدان شول. مولوي محمد صادق راته وویل له دغه چاپې وروسته زموږ په طالبانو د ریسک زیاته پراخي راغله چې دغه هم د یادو شهیدانو کرامت بللی شو. ویلې یوې خورکۍ چې کله زموږ د شهیدانو طالبانو کرامت لیدلی وو د یو چا په ویستا یې حال راکړ چې تاسو ته هلته برمه وهم. بیا یې د مدرسې منځ کې برمه ووهله او لوی دیوال یې هم تر مدرسه را چاپېر کړ. په خوب ویده خاورو ته سپارو
یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو سینې لغري و ډکې په زړه غم سترګو کې اوښکې سینې لغري و ډکې په زړه غم سترګو کې اوښکې څو کاسه شهیدان سویسکار خاورو ته سپارو څو کاسه شهیدان سویسکار خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو په چا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده پوچا چې د دې چم ښکلا مینه وه بېحده په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو په وینو باندې رنګ دی نن هغه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو نو خود بشفاعت پانا پانا را رژیگو نو خود بشفاعت پانا پانا را رژیگو چی گل غندی یاران په ژوندانه خاورو ته سپارو چی گل غندی یاران په ژوندانه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو یو ګل د شهادت په خوب ویده خاورو ته سپارو